د دهدادي ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو امر وایي په پام کې لري چې د دې ولسوالۍ د خلکو او کروندګرو د ستونزو د هواري په موخه د رومیانو د روب د تولید لپاره څو فابریکې جوړې کړي. د نوموړي په وینا چې څو خصوصي شرکتونه چمتو دي چې په نږدې راتلونکو کې د دغې ولسوالۍ د خلکو او کروندګرو د ستونزو د حل په موخه د رومیانو د پروسس او د روب د تولید فابریکې فعاله کړي. ما همراه دهاقین قبلا هم تخم اصلاح شده رومی و کود کیمیاوی همکاری کردیم همراه دهاقین و انشالله با زودی یار اطمینان میتونم که همراه باز شرکت های خصوصی ما هم گپ زدیم فابریکه های روب انشالله ایجاد شده این میتونه هم با قیمت مارکت تاثیر داشته باشه هم همراه دهاقین یک همکاری کلان میشه. په ورته وخت کې د دهدادي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته په سمه توګه بازار نه موندل کیږي او د دوی کرنیز محصولات بې ګټې بازار ته وړاندې کیږي چې حتی خپل مصرف هم نه پوره کوي. والا بازار سردخانه نیست، مثلا که رو ببرند سردخانه تا بازار زیاد عرضه میگرده زیاد که شد دیگه گنده و چیز میشه. بازار اینم یک کری رو میره باورید میگه که ما 100 کری 200 کری رایی کردیم بدر این کری چند سودا میشه 100 روپیه. د یادونې وړ ده چې د دې ولسوالۍ کروندګر د نورو ستونزو ترڅنګ د اوبو کمښت هم یوه لویه ستونزه یادوي او همدارنګه په بازار کې د دوی د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو نشتوالی دی چې له همدې امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.